نظم دی د مسافرۍ اخري انجام. څه نرۍ نرۍ سلګۍ راتلې په شپه کې، یو سپین ږیری بابا ناست په کوڅه کې. چې زه یې ولیدم هېڅ ته په ژړا شو، ډېر نازړه و غلی غلی راګویا شو. هر تکلیف مې په ځان تېر کړو په ځوانۍ کې، ژوند مې ختم کړو خپل ټول مسافرۍ کې. نه مې چا سره څه څیز پسې خفه کړه، خپل بچی مې بل انسان ته محتاج نه کړو. د شپې ورځې مې دیاړې مزدوري وکړه، ما 40 کاله د بل غلامي وکړه. په کینسل ویزه نن راغلم خپل کور ته، څه خبر ومه چې راغلم یو ګور ته. خنداګانې وي د کلي په کوڅه کې، ډېر بې عزته کړم بچو په دروازه کې. په هر څه کې دي تارخه کړي دي مونږ له، تا په خپل عمر کې څه کړي دي مونږ له. په هر څه کې دي تارخه کړي دي مونږ له، تا په خپل عمر کې څه کړي دي مونږ له. هر بچي مې هغه هر څه داسې هېر کړه، وی 40 کاله د هېش عشرت کې تېر کړه. چې په مټو کې زور راغی زلمي شو، خپل بچي مې د پلار نوم نه انکاري شو. چې پیسې وي نو د شاتو شان خواږه و، دا بچي مې مخکې داسې تارخه نه و. د زړه غوښو ته پردو په شان احساس شوم، د ګلاب غوندې ځوانۍ نه پکې خلاص شوم. دیدارونه یې زما نصیب کې نه و، مسافر ومه چې مور او پلار مې مړه و. تور ویښته مې ورله سپین کړه انتظار کې، ژوند ملګري مې ونه لید سینګار کې. په آخر کې دا انجام د مسافر وي، ځنکدنې د پردو خلکو په در وي. د دیان هره خبره به رښتیا شي، چې په ژوند دې دغه توره شپه رڼا شي.